د زړه موسم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د زړه موسم ناول دوهمې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول دوهمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. لیکواله د سکوت هنداره. کله چې مې د هغه عکس ته ښه پام شو، په زړه کې مې یو نااشنا احساس سره پیدا شو. له ځانه سره مې ورو وویل کاش زما ژوند ته هم داسې څوک راشي. دا احساس راته نوی او عجیب و. موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، خو د استاد په راتلو سره هره یوه خپل ځای ته لاړه. د رخصتۍ پر مهال مو هم لږې خبرې وکړې. وروسته هره یوه د خپل منزل په لور روانه شوه، خو خور مې بیا هم آرامه پرې نه ښودم. راته وی ویل نو د راتګ پر مهال د څه بکواس کوو؟ په خندا مې وویل ښه پوهېږې، ځان مه ناګاره کوه. خور مې رانږدې شوه، لاس یې ونیو، په جدي انداز یې وویل ګوره چاته یې مه وایه، هیله کوم. ما په شیطانت وویل سمه ده، خو بدل کې څه راکوې؟ هغې زما لاس څنډ وهه او په غوسه یې وویل زه در سره ټوکې نه کوم. ما وخندل او ورته مې ویل ښه چوپ شه نه وایم، خو ښه کار نه کوي. خور مې خوشحاله شوه، غېږ یې راکړه او وی ویل ښه و بد پرېږده، ډېره مننه. د تل په شان به پوهنتون ته تلو راتلو او زموږ ملګرتیا ورځ تر بلې ډېرېده. زه د نازو لورندار سره هم اشنا شوم. د هغې نوم مینه و. لنډه دا چې زه، خور مې، نازو، مینه ډېرې نږدې ملګرې شو. تل به مو خندل، خبرې به مو کولې او د پوهنتون فضا راته خوندوره ښکارېده. د لومړي سیمستر وروستۍ ورځې وې. مینه له خپل خاوند سره مسج کاوه. نازو یې خواته ورغله، ورته ویې ویل ورور ته دې ووایه یو څه راوړه، ډېره وږې یم. کله چې مې دا خبره واورېده په ټوکه مې وویل څه چې نازو غواړي زه یې هم غواړم. خور مې وخندل او ویې ویل څه چې دا دواړه غواړي زه یې هم غواړم. مینه موږ ته لږ شیبه راوکتل، بیا په خندا وویل نو څه چې تاسو غواړئ زه یې هم غواړم. موږ ټولو په لوړ غږ وخندل. هغې خپل خاوند ته مسجونه وکړل او هغه یې په سر واخیست. هغه ورته وویل صبر خو وکړئ، دروړم یې. شاوخوا 20 دقیقې وروسته یې خوراکي شیان راوړل او دا زموږ لومړی کوچنۍ میله وه. هر ځل چې به موږ څلورو خندل یا به مو خبرې کولې، د ټولګي ځینې نجونو به ویل دا پوهنتون دی، څه بازار خو نه دی، څه حال مو جوړ کړی. حتی کله ناکله به یې راسره جنګ هم کوو. څو ورځې وروسته د لومړي سیمستر امتحانونه پیل شول. د امتحان لومړۍ ورځ وه. ځینو درس لوسته، ځینو نقلونه لیکل. موږ څلورو هم سره لاس یو کړی وو او نقلونه مو لیکل. ځکه چې په سیم کې مو له چا سره جوړه نه وه، نو پورته منزل ته ختلو و، هلته به مو نقل لیکه. نازو په وارخطایي وویل اوف زر راځئ، امتحان پیلیږي. ما ورته ویل لږ صبر وکړه، کیدای شي دا سوال هم راغلی وي. نازو وویل زه خو لاړم. د نازو وروسته ټولې روانې شوې. زه یوازې پاتې شوم، خو ډېره زر زه هم ورپسې لاړم. سیم ته چې ننوتلو لا استاد نه و راغلی. ما په غوسه سره وویل کومه د استاده؟ هسې هغه. لا مې خبره نه وه پوره کړې چې مینې مې لاس وچیچه. ورو یې وویل ولې مو رسوا کوې؟ اوس به افشا شو، غلې شه. همغه وخت مې موقعیت ته پام شو. ټولو زما خواته کتل. ما هم سمدستي خوله بنده کړه او پر خپل ځای کېناستم. مینې ورو وویل هغه ستا ګوشکي خو راکړه. ما له بایک څخه راوویستلې او هغې ته مې ورکړې. هغې مننه وکړه او بیا یې له موبایل سره وصل کړې. امتحان ډېر سخت و. ټولو سرونه پر پارچو ټیټ کړي وو او زه هم په بشپړ تمرکز سره بوخته وم. ناڅاپه د استاد غږ پورته شو، ګوشکي راکړه. په حیرانۍ مې سر پورته کړ او مینې خواته مې وکتل. د مینې رنګ زیړ شوی و، شونډې وچې شوې وې. استاد بیا وویل موبایل هم راکړه. هغې ګوشکي ورکړې، خو موبایل یې پیدا نه کړ. څو شېبې وروسته مدیر راغی. ګوشکي مدیر په لاس کې ورکړې. مدیر په خندا وویل ولاکې بیا دا رانه وویني، دا اوس زما شول. مینې ورته ویل خیر دی مدیر صاحب رایه کړه. مدیر ورته ویل نه نه دا اوس زما دی. دا زموږ لپاره یوه جالبه خاطره شوه. آن په ټول پوهنتون کې مشهوره شوه. هر ځل چې به مدیر له مینې سره مخ شو، ورته وبه ویل ته د ګوشکیو والا یې، او موږ ټولو به خندل. بیا به مدیر په ټوکه وویل ستا ګوشکي خرڅوم، جومات ته پرېپار شاخلم. په دې خبر به بیا هم ټولې په خندا شو. مینې به ویل خیر دی مدیر صاحب رایه کړه. مدیر به مسکی شو، وبه ویل نه کله ناکله زه هم سندرې پرې اورم، خو ګناه ټوله ستا ده. ما د خاطرو یوه کتابچه جوړه کړې،
او ستاسو د سیم همدا خاطره مې لومړی پکې دا لیکلې ده. وخت تیر شو د نتایجو تر اعلان 2 اونۍ پاتې وي چې نازو د خپل واده د سودا لپاره کابل ته لاړه. وروسته نتایج اعلان شول. زه په 4مه درجه کې راغلی وم. ډیره خوشحاله وم ځکه دې مقام ته رسېدل د هر چا کار نه و. رخصتي پیل شوه. 1 اونۍ د پوهنتون تر بیا پرانیستلو پاتې وه. ما او خور مې غوښتل د ځینو ضروري شیانو لپاره بازار ته لاړې شو. خور مې په بیړه وویل زر راځه ناوخته کیږي. ما ورته ویل سمه ده راغلم. زر مې ټیکری سم کړ او له کوټې ووتم. د څپلیو د اغوستلو پر مهال مې وپوښتل له بابا د اجازه اخیستې؟ خور مې په بې پروایي وویل ته فکر کوي اجازه راکوي؟ زه راځم ماښام به مو هسې هم غوږونه خوري. لږ تر لږه شیان خو به واخلو. ما هم ورو سر وخوځه ورپسې روانه شوم. هغه مخکې او زه ورپسې وم. د لمر تودو بې رحمه وړانګو زما مخ سوځاوه. ورو ورو مې ګامونه درانه شول او په ستړي غږ مې ورته وویل ودرېږه ستړي شوم. لږ دې ونې لاندې دمه وکړو. خور مې وویل ته هم بس سمه ده راځه. موږ د یوې لویې او زړې ونې تر سیوري لاندې ودرېدو. لمر ډیر تود و او زه نه پوهېدم خور مې ولې په همدې غرمه بازار ته راویستلم. څو شېبې وروسته بیا روان شو. د خوست بازار ته ورسېدو. بازار له ګڼې ګوڼې ډک و. د موټرو غږونه، د لاسګاډو شور، د سبزیو خرڅونکو نارې، له هرې خوا ته بېلابېل غږونه. په سختۍ مو له ګڼې ګوڼې ځان وویسته او ویش مارکېټ ته ننوتو. شاوخوا 1 ساعت وروسته مو سودا خلاصه کړه او بیرته روانې شو. په لاره کې مو آیسکریم هم واخیست او په خوند مو وخوړ. خو کله چې کور ته ورسېدو د جنګ غږونه مو واورېدل. موږ دواړو یو بل ته وکتل. خور مې ورو وویل داسې ښکاري بابا خبر شوی. ما هم ورو ځواب ورکړ شاید. خور مې سودا په پټه کوټه کې کېښوده. حجابونه مو هم هلته وویستل او په بیړه کور ته راننوتو. خو زموږ د تصور برعکس دا ځل نیکه نه وو بلکې د مور او پلار ترمنځ مو جنګ روان وو. ما خپلې خور ته وکتل. هغه هم زما په څیر حیرانه وه. پوهېږم چې د نورو خبرې په پټه اورېدل ښه کار نه دی خو باید پوه شوي وی چې دا شور د څه له امله دی. له خبرو داسې ښکارېده چې پلار مې غواړي 2م واده وکړي او مور مې سخت مخالفت کاوه ځکه یوه ښځه د ژوند له ملګري څخه وفاداري او ډاډ غواړي او که همغه انسان یې مایوسه کړي نو د هغې د ژوند مقصد څه شو؟ موږ لا هم د دروازې تر څنګ ولاړي وو او موږ غوږ نیولی وو. ناڅاپه دروازه خلاصه شوه. پلار مې په تروش تندي راته وکتل او په غوسه یې وویل څه کوئ دلته؟ ما په ورخطا او بنده ژبه وویل هغه پلاره. خو هغه بې له دې چې زما خبرې واوري مخ بل لور ته واړه او په جدي لهجه یې وویل خپل سامانونه راټول کړئ سبا کابل ته ځو. تر پرون پورې هر څه عادي وو خو نن ناڅاپه ده په همدې چرت کې کوټې ته ننوتم. مور مې په یو کنج کې ناسته وه. سترګې له اوښکو ډکې وې. زه ورنږدې شوم. لاسونه مې ترې تاو کړل. احساس هم راغله. دواړه یې تر څنګ کېناستو. مور ته مو کتل. مور مې په ټیټ غږ وویل ځئ خپل وسایل راټول کړئ سبا سفر لرو. ما او احساس یو بل ته وکتل. پوه شو چې نور هیڅ نشو ویلی. دواړه خپلې کوټې ته لاړو. کالیو ضروري وسایل مو راټول کړل. کابل ته تګ زما لپاره انتخاب نه وو جبر وو. هلته زموږ هیڅ نه وو. یوازې د پلار دا پریکړه وه. زه کابل ته پرتلو خفه نه وم خو په دې خفه وم چې درسونه به مې پاتې شي. کابل ته لاړو خو ژوند مو هماغسې ګډ وډ پاتې شو. یوازې تګ او راتګ وو او بې هدفه. یو څه موده وروسته بیرته راستانه شوو. په دې موده کې له درسو هم شاته پاتې وو خو بیا مو په خپل زحمت نوټونه ټول پوره کړل. د کور حالت ورځ تر بلې خرابېدل. پلار مې 2م واده وکړ. مور مې ناروغه شو او زموږ کور هره ورځ د غمونو سره مل و. کله کله به مې نیکه ویل چې درسونه پرېږدئ خو موږ نه منله. دا فکر راته سخت و چې دومره زحمت دې په نیمه کې پرېږدو. کله ناکله به ناهیلې شوم خو بیا به مې په زړه کې وویل ښه راتلونکی بدې خاطرې غواړي. د نازو د واده وخت هم راغی خو زموږ د کورنۍ د حالاتو له امله ورنغلو. د هغې واده تیر شو او زموږ د ژوند رنګ هم بدل شو. پخوانۍ خوشحالۍ له کوره وتلې وې. 1 میاشت وروسته نازو راته میسج وکړ سبا پوهنتون ته درځم. زړه مې یو ډول خوشحاله شو. ډېر وخت وروسته یې لیدو ته تږې وم. د هغې د راتګ لپاره مو کوچنۍ میله جوړه کړه. ټولې نجونې راټولې شوې. هر څه مو برابر کړل. ما د پوهنتون په انګړ کې فرش هوار کړ. دسترخوان مو هم جوړ کړ او یو ملګری مې کیک راوړی و. ټول چمتو وو خو زه یوازې د هغې د راتګ په انتظار کې وم. موټر د دروازې مخې ته ودرېده.
زه په منډه ورغلم. نازو له تور موټر څخه راښکته شوه. سترګې مو سره ولګې د هغې مسکا وکړه. یوه لحظه وروسته مې په غېږ کې ټینګه ونیوله. دواړو اوښکې تویې کړې. وروسته نورې ملګرې هم راغلې او روغبړ یې وکړ. په خبرو کې وې ټولګیوالې وویل نازو له کابل څخه د موږ ته څه راوړي؟ نازو وخندل او ویې ویل هیڅ مې نه دي راوړي. د ټولو د اعتراض غږونه پورته شول. ولې موږ ته د هیڅ هم نه دي راوړي؟ نازو په خندا وویل ښه څه غواړئ؟ هر څه چې غواړئ درته اخلم یې. ټولو فکر کاوه څه وغواړي. ما موبایل را واخیست، د هغې د لیور عکس مې ورښکاره کړ او په ټوکه مې وویل زه خو دا غواړم. ټولو وخندل. یوې جینۍ راته وویل د دې لیور ته وکړه که نه؟ ما ورته وویل ټوکه مې وکړه، جدي مه نیسئ. نازو وخندل او راته ویل چوپ شه، داسې مه وایه. هغې موبایل را واخیسته او له چا سره میسجونه پیل کړل. ما چې وکتل هغې د خپل لیور سره خبرې کولې. ما وخندل. هغې راته وکتل او ویل ولې خاندې؟ ما ورته ویل هیڅ همداسې. نازو په شیطانت وویل ته صبر. ما ورته ویل څه کوې؟ هغې خپل لیور ته میسج وکړ او ولیکل دلته یوه جینۍ ستا نمبر غواړي. ما ورته په حیرانۍ سره وویل ما کله نمبر غوښتی؟ خو هغې ځواب را نه کړ. لږ وروسته د هغه هلک پیغام راغی. دا څوک ده؟ نازو ویل دلته یوه جینۍ ده. بیا زما د لاس عکس ورولېږه. زه حیرانه شوم. بیا مې وویل ما کله نمبر غوښتی؟ ما خو ټوکې کولې. خو هلک وویل ور یې کړه. نازو ما ته وکتل. ویل موبایل دې راکړه. ما ورته ویل نه، زه لا هم نه وم چمتو. خو دوی جدي شول. نازو بیا وویل راکړه که نه؟ ما ورته ویل نه، هیڅ کله نه. مینه زموږ خواته په خندا را وکتل. نازو لاړه او زما نمبر یې هغه هلک ته ورکړ. ما ورته ویل که میسج وکړي زه ځواب نه ورکوم. نازو ویل سمه ده ته ځه. احساس چې تر دې دمه غلی و او زموږ کارونو ته یې کتل. ویل که دومره ویرېږي موبایل راکړه، زه به ورسره خبرې وکړم. ما ورته ویل نه نو ته او زه څه فرق لرو؟ ته چې ورسره خبرې کوي ولې زه نه کوم؟ دې وخت کې زموږ موټر هم راغی او د نازو موټر هم. دواړه د خپلو کورونو په لور روان شو. د موټر له شیشې مې د باندې کتل چې ناڅاپه موبایل وشرنګېده. زنګ راغی. غوښتل مې وګورم خو زنګ قطع شو او پر ځای میسج راغی. کله چې مې د نمبر پروفایل ته وکتل همغه هلک و، د نازو لیور. زه ورخطا شوم او خور ته مې وویل خورې وګوره میسج راغلی، اوس څه وکړم؟ خور مې ویل ځواب ورکړه که نه؟ بیرته مې موبایل ته سترګې واړولې. لومړی ویډیو کال کړی و، وروسته سلام لیکلی و. ما ورته ولیکل لومړی ځل و ویډیو کال. له هغې خوا ځواب راغی ستا خو خبرې هم نه دي زده، د سلام ځواب دې څه شو؟ ما ورته ولیکل آها وبخه پوه نه شوم. موږ خپل کور ته ورسېدو او زه نیغه خپلې کوټې ته لاړم. د مازدیګر له 4:30 بجو مو تر ماښامه میسجونه وکړل. د یو بل د نوم پوښتنې مو وکړې. د هغه نوم ایشان و او د جهان پوهنتون د کمپیوټر ساینس د لومړي سیمستر محصل و. همداسې مو د یو بل د ژوند په اړه خبرې وکړې. ما ساعت ته وکتل، د ماښام لمونځ نږدې په قضا کېدو. زر پاڅېدم او اودس مې وکړ او په لمانځه ودرېدم. له لمانځه وروسته راغلم او پر خپل چپرکټ وغځېدم، ځکه نن ورځ بیخي ډېره ستړې کوونکې وه. تر شپې پورې مې له ځایه حرکت ونه کړ. همداسې ورو ورو د خوب بې خبرې نړۍ ته تللی و. د زنګ په غږ له خوبه راویښه شوم. ومې کتل شماره اشنا وه. موبایل مې غوږ ته ونیو. ومې ویل هلو سلام علیکم، څوک؟ له هغې خوا ځواب را نغی، خو لږ وروسته یې وویل ولې دومره زر دې هیر کړم؟ زه بیخي ورخطا شوم. لاسونه مې رېږدېدل. هماغه وخت مې وړه خور او احساس هم کوټې ته راغلی. موږ 3 خویندې یو له بل سره ډېره مینه لرو. هر راز او هره خبره مو سره شریکه وي. مشره خور مې احساس ده، بیا زه او بیا مې وړه خورکۍ. زما د ورخطایي په لیدو احساس وویل نه نه داسې مه ورخطا کېږه. ما زر وویل نو اوس دې ته څه ووایم؟ خور مې وویل خیر دی، یو ځل ځواب کړه. ما هم موبایل غوږ ته ونیو، خبرې مې ورسره پیل کړې. اوس مې هم په یاد دي زموږ لومړۍ خبرې د 2024 کال د 11 میاشتې په 23 نیټه وې. ایشان وویل سلام علیکم. ما ورته ویل وعلیکم سلام. ما هیڅ خبرې نشوی کولی. په دې برخه کې بیخي کم جرأته وم. ان د خبرو طریقه هم رانه هیره شوې وه. همدې خاطر ایشان راته وویل ته خو خبرې نشې کولی، ګونګی یې که څه؟ ما ورته ویل نه خبرې مې زده دي خو کولی نشم. همداسې مو یو د بل پوښتنې او خبرې کولې چې د شپې 11 بجې شوې. په همدې جریان کې هغه راته وویل یوه پوښتنه درنه وکړم،
ما ورته وویل هو ویې کړه. هغه وویل آیا مخکې ستا په ژوند کې کوم څوک و او که نه؟ د دې پوښتنې په اورېدو هم حیرانه شوم او هم غلی. هغه زر بیا وویل ګوره ما مخکې یوه مینه کړې وه او له زړه مې کړې وه. له هغې جنۍ سره مې بیخي ډېره مینه درلوده خو هغې بل چا سره واده وکړ. شاید زه بیا هیڅکله د هغې په شان مینه ونه کړم. زه عجیبه غوندې شوم. نه پوهېدم دا څه احساس و، بخیلي وه که ناهیلي که کوم نوی احساس. ناڅاپه مې له خولې ووتل خیر الله مهربانه دی، شاید له هغې نه درته زه ډېره ګرانه شم. دا ژوند دی، هر څه پکې راځي. بیا هغه وویل آیا ستا په ژوند کې هم داسې څوک و؟ ما ورته ویل زما په ژوند کې داسې څوک نه و چې زه دې ورسره مینه وکړم. که زه کله اړیکه جوړوم نو غواړم سپېڅلې او پاکه وي، داسې اړیکه چې دروغ او دوکه پکې نه وي. ایشان لږ شېبه چوپ شو، بیا یې وویل سمه ده، زه هم واده کوم چې د ژوند هیڅ خبره به درنه نه پټوم او ته به هم رانه څه نه پټوي. ما ورته ویل سمه ده. درنه چوپتیا خوره شوه، نه ما خبرې کولې او نه هغه. د ساعت د ټک ټک غږ په ښکاره ډول اورېدل کېده. بالاخره هغه چوپتیا ماته کړه او ویې ویل نور به ویده شو، زه سبا پوهنتون ته ځم او ته ویده شه. ما ورته ویل سمه ده، د الله په امان. هغه وویل د الله په امان. موبایل مې قطع کړ. څو شېبې مې د موبایل سکرین ته وکتل او له ځان سره مې وویل یا الله زما دا کار غلط دی که سم؟ یا الله زه خو به دې نه ناراضه کوم. خدایا که دا انسان زما په نصیب کې وي په حق او حلاله نکاح یې راکړه، تر سره مرسته وکړه، زما هر قدم د خیر او برکت وګرځوه. خدایا که دا عشق وي تر مرامه مې ورسوه. پر خپل ځای وغځېدم خو ذهن مې ټول له هغه جنۍ سره و چې ده یادونه یې کړې وه. همدا سوچونه وو زه به یې خوښه شم او که نه. که یې پرېښودم نو بیا ولې له ما سره اړیکه وغوښته؟ په همدې سوچونو کې ورو ورو د خوب بې خبرې نړۍ ته تللی وو. د زړه موسم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول دوهمه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.